د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خواله رسنۍ درنو کتونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا ستاسو د خپلې خپرونې مخاندې وخت رارسېدلی دی چې وړاندې کولو ته یې زه جانان سیال ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. هیله ده خپرونه تر وروستیو شیبو راسره تعقیب کړئ او د خپرونې له بېلابېلو برخو خوند واخلئ. مخاندې خپرونې کې موږ بېلابېلې برخې لرو. دې خپرونه کې تمثیلي پارچه او د ښاریانو مرکې لرو. نو ځو لومړی تمثیلي پارچه ګورو، بیا هم مخاندې خپرونه جریان لري. له موږ سره مل پاتې شئ. راځه راځه مېلمه خدای دې راوړه. راځه شبانډه دې مجلس شبانډه سره سلام علیکم. په فیسبوک کې خبرونه ګورم. نجیب الله جانه ته ولاړ شو وروره، دا مېلمه ته په پیاله چای راوړه. ته ولاړ شو. نجیب الله جانه دا مېلمه ته په پیاله چای واچوه. سم و چای واچوه. تاسو چای در واچوم؟ یا زه واچوم. چای به در واچوم؟ یا سم ما ته مې پیاله چای واچوه. مېلمه صاحب ډېره بخښه به کوي، ما ته مې ګلاس چای راواچوه. تاسو هم چای واچوم؟ یا ما ته به وروسته راواچوي. ته ښه په خیر راغلې. وخیر په دا نېټ کې خبرونه کتل. څه کوي چیرې ولاړلې؟ چیرې ځې چې روان خدای دې خیر. خدای دې خیر کړي انډیواله، خدای دې خیر کړي. چیرې ولاړه دې؟ دونې نازکې چا څه درته ویلي؟ څه خبره درته کړې ده؟ په دې خاطر راووتم چې چا څه راته ویلي نه دي. په دې خاطر چې ټوله په ټلیفونانو اخته وه، زما ته هېڅ وخت نه دي راکړی. تا په دغه خوا بده ده؟ نو په چیش خوا بده کړم؟ زه راغلی یم چې ته سره بانډار وکړم، مجلس در سره وکړم، خبرې در سره وکړم، چې ګورم یو په ټلیفون اخته دی، بل په ګیم اخته دی، بل په کمپیوټر، بل په چیش، بل په چیش. دا رقم د مېلمه عزت کوئ تاسې؟ او نو دا په بخښه کوه خو د دې ګر په ټلیفون دا ګر مې غلطي وه چې حقیقت چې دا ټلیفون خو ډېر بد خاصیت دی چې مېلمه راسي کله بس په ټلیفون اخته وي. وخت لپاره به څه خیر خدای مو اصلاح کړي. اوس زه در څخه ځم، بس بلا دا ځای زړه مې بلا نه مني، دلته بلا مې هېڅ زړه نه مني. اوس وروره جانه زه ځم خپل کور ته، خپل ځای ته. شکر دی زموږ کوټه ستاسو په خدمت کې ده. هر وخت چې راځئ هر کله مو خدای راولي. څلوېښت ساعته زموږ په کوټه کې دا رقم حال نه دی لکه دا ستاسو په کوټه کې. وروره نه خبرې نه شی، دا رقم لکه ګونګیان چې اوس لاړو ستاسو ته اجازه وروره خوا مو بدوئ. بیخي دلته ورسره څه خوا بدله کړې یا خوا نه بدم، بس بیخي بلا مې زړه دا دی سکوت. یار انډیواله دا ډېر بد کار و. ستا انډیواله غلی و، موږ ګرد په زموږ د لاسه ګرد زموږ د لاسه ګرد ما چای راوړلې، زه په ټلیفون اخته شوم، پیلیا خپله ځان ته ډکې کړلې. ګردو ټلیفونان په لاس کې وروره دغه مو کوله، دا مو خیال لښئ. دا
مرض دی دا موږ ته چې مرض راشولی مېلمه راڅخه به مور پلار راڅخه به وروڼه راڅخه به له کاره وتلي د عبادت وتلي هره خوا راڅخه بیا هم په خیر راځي خدای دې وکړي تمثیلي پارچه مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي ځو د ښاریانو مرکې ګورو بیا هم له موږ سره مل پاتې شئ مهرباني کوم ځان معرفي کړئ نوم یې احمد الله دی د هلمند ولایت اوسېدونکی یم په متوسطه ذکر کې د نهم صنف زده کوونکی یم ډېر ښه څه کار کوې شاګرد یم او دلته په ذکي سنټر کې هم زده کړه کوم د انګلیسي کورس دی او نور کار نه ورسره کوم ډېر ښه مخاندې خپرونه ده زموږ سره جالبه خاطره شریکوئ ټوکه را سره شریکوئ زمزمه راته کوي او که نه مور د څخه کیسې وپوښتو زه به یو دغه درته وکړم یو خاطره درته جالبه خاطره درته وایم مهرباني دا یو هفته مخکې زموږ د انګلیسي د قرآن کریم استاد و دی زموږ څخه یو دغه دغه د یو لوست نوټس درېیم پړاو ته وړئ لومړۍ دوره ما هم خلاصه کړې دویمه دوره ما هم خلاصه کړې ده د چې ول دویمه دوره هم خلاصه کړې ده ما په انګلیش ویل ما سیکنډري دا ماته ډېره جالبه ښکاره شوه والله جالبه خاطره وه عمر څخه یو کیسې پوښتو ویې پوښتنه هغه چیش دی چې په اوبو کې تېرېږي خو نه لندېږي په اوبو کې تېرېږي خو نه لندېږي بلې وه هغه به غوړي دغه یې غوړي یا تیل نه غلط یو چانس بل هم لري والله مهرباني کوم ځان معرفي کړئ زه عابد احمد د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوس فعلا په متوسطه ذکر کې زده کړه مننه عابد احمد په سیم کې څوم نمره په سیم کې اول نمره یم او غواړم چې په دغه د پارک زده کړه وکړم د امتحانو لپاره ډېر ښه مننه ذریقه شاله کې مخاندې خپرونه ده زموږ سره ټوکې شریکوئ جالبه خاطره زمزمه راته وایي که نه موږ د څخه کیسې وپوښتو زه یو ټوکه لرم یو وخت یو رویني اوبو ته کتل چې اوبو ته کتل یو د خپل عکس په اوبو کې لیدلی و اوبو کې لیدلی و بلا ویلی وایي دا څنګه بدرنګه مایع دی مهرباني کوم ځان معرفي کړئ زما نوم فواد احمد نظري دی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلا په هلمند ولایت کې اوسېږم او په بوس خصوصي لیسې کې د یولسم صنف زده کوونکی فواد احمد څه کار کوئ د موبایلو دکان کوم ښه مخاندې خپرونه زموږ سره جالبه خاطره شریکوئ ټوکه زمزمه که نه موږ درڅخه کیسې وپوښتو دا چې دی دا د امتحانو ورځې او شپې دي نو باید خپل درسونه ووایاست تر څو ښه نتیجې لاسته راوړئ او وروسته په نورو صنفونو کې هم خپل زده کړو دوام ورکړئ او هېڅکله هم مه ناهیلي کېږئ ښه وخت ولرئ او ښه درسونه ووایاست زموږ سره دې نه ټوکه شریکه کړه نه جالبه خاطره او نه دې زمزمه راته وکړه نو زمزمه او ټوکه هېڅ مو هم یاد ته نه راځي د څو وختونو موږ به درڅخه کیسې وپوښتو یې پوښتئ هغه کوم لفظ دی چې هر څومره یې صحیح ولیکې خو مګر بیا هم غلط دی لفظ دی بلې وه چې هر څومره یې صحیح ولیکې بیا هم غلط دی تکشنې شپشتې په تکشنه باغ دغه به انشاءالله مهرباني کوم ځان معرفي کړئ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد بعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم چې دی ډاکټر صاحب جانان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د هزاریت اوسېدونکی او فعلا چې دی د لې په خپلو پوهنتون وایم او د دې درسونه وایم بله وظیفه نه ورسره لرئ نه بله وظیفه نه لرم ډېر ښه مخاندې خپرونه ده زموږ سره جالبه خاطره شریکوئ ټوکه را سره شریکوئ زمزمه راته کوئ که نه موږ څخه کیسې وپوښتو د ټلیفون د لارې یعنې څنګه کېږي چې وایي مهرباني وایي چې یو خوا دې په ذهن کې جانان ګرځي راګرځي بله خوا پکښې لغتې او سکان ګرځي راګرځي اوس ته وایه نو څنګه به د دند جانان وشي کوڅه کې زوی مړي طالبان ګرځي راګرځي د یوه دانه خو هم دې سرشید کړه خیر وو ښه ډېر ښه یو کیسې در څخه پوښتو مهرباني هغه چیش دی چې په هر ځای کې شته مګر په سترګو نه لیدل کېږي هر ځای کې شته خو په سترګو نه لیدل هغه به هوا وي
بیا هم په خیر راسي. خدای دې وکړي د ښاریانو مرکې مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي. دوستانو دا وه مخاندې خپرونه چې ما جانان سیاست چوپړ ته وړاندې کړل. تر یو بلې دای ښایستې خپرونې چې مو چوپړ ته حاضرېږم راکړي اجازه د الله په امان په لایزال وسپارم. مخ ته مو ګلونه.